السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سمیع الله صفحه یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم که چیرته یو څوک موږ ته په واتساپ کې میسج ولیږي او موږ هغه میسج وګورو نو بیا به هم هغه کس ته معلومات نه وي چې دې کس زما میسج وکته او که نه. نو دغه څنګه کیږي؟ دغه دوه ټیک مارکونه چې شنه کیږي نو هغه کس ته معلومیږي چې دې کس زما میسج وکته، او که دغه دوه ټیک مارونه چیرته شنه نشي نو هغې ته معلومات نه کیږي چې هغه به داسې انګیري چې تر اوسه د هغې میسج موږ نه دی کتلی، خو د هغې میسج به موږ کتلی هم وي اورېدلی هم وي. نو دا څنګه کیږي چې زیاتر ملګرو دغه پوښتنه کړې ده چې دغه طریقه موږ ته وښیه چې زموږ دغه که د چا میسج واهمرو نو هغې ته دې معلومات ونه شي چې د هغې میسج موږ واورېد او که نه. نو دغه طریقه څنګه ده؟ نو راځم نن تاسو ته په واتساپ کې دغه طریقه ښیم که چیرته د یو چا میسج هم موږ وګورو بیا هم هغې ته معلومات ونه شي چې دې کس ما میسج وکتو او که نه. نو مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم که چیرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست او تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د څنګه علامې باندې کلیک وکړئ او انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. نو راځم خپل واتساپ خلاصوم ګران ملګرو. کله چې خپل واتساپ خلاص که نو تاسو به په دې درې نقطو باندې کلیک وکړئ په دې بره برخه کې او بیا به سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې سیټینګ باندې کلیک وکړو نو تاسو دلته کتلی شئ پرایوسي په نوم، دغه پرایوسي بیا به په دې تاسو کلیک وکړئ. بیا تاسو ته دلته یو اپشن دی ریډ ریسیپټ، په دې ریډ ریسیپټ باندې به تاسو دلته کتلی شئ چې موږ سره یو علامه دغه بټنه چې ده موږ سره آن ده. نو کله چې تاسو دغه آف کړه نو کله چې دا آف شو ګرانو ملګرو تاسو سره نو اوس که څوک تاسو ته هم میسج وکړي تاسو د هغې میسج هم وګورئ یا تاسو ته وایس میسج وکړي د هغې میسج هم واورئ نو هغې ته به هغه دوه ټیک مارکونه شنه نشي او هغې ته به معلومات هم ونه شي چې دی زما میسج واورېده یا یې وانه اورېده. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل د مقابل لوري کس ته معلومات ورنه کړئ د خپل میسج اورېدو یا د خپل میسج د کتو چې تاسو کوم میسج غواړئ وګورئ د هغې یا د هغې میسج واورئ نو هغې ته به معلومات نه کیږي. نو ډېر اسانه او ساده طریقه و. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د هغه شنه ټیک مارکونه آف کړئ دې څخه یا یې بند کړئ. نو د دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دغه بند کړئ. نو ډېر اسانه طریقه ده. داسې نور ښایسته ویډیوګانو او ښایسته طریقو لپاره زموږ چینل حتما ځان سره سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ. د ویډیو لایک کول مه هېروئ. هېرې دې نه وي چې زموږ ټیک پښتو یوټیوب چینل پیج هم د ټیک پښتو په نوم دی. نو د هغه پیج څخه هم تاسو کولی شئ چې معلومات ترلاسه کړئ او لیدنه وکړئ، هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ او د ویډیو شیر کول هم ځان سره مه هېروئ. نو که بیا هم تاسو کوم پوښتنه مشکل یا کومه غوښتنه لرئ نو موږ ته د کمنټ په برخه کې وایاست، موږ به تاسو ته په 4 ساعتو کې دننه د هغې حل لاره یا ځواب تاسو ته حتما درکړو. نو زموږ نننۍ ویډیو همدومره او تر بل ویډیو چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم. ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.